د افغانستان شمال په ماتم کې سمنګان تېره شپه د 6.4 درجې زلزلې مرکز و. د تېرې شپې په زلزله کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کورونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن شپې 8 بجو خبري ټولګه مو وروستۍ زلزلې ته ځانګړې کړې ده. پر دې اړه د نور بحث لپاره خپرونه کې راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. یوسف خان لالی مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت بخیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی مارد صاحب. لکه څنګه چې ښکاري ډیری هیوادونو او سازمانونو یوازې خواخوږي خپله څرګنده کړې او کومه مرسته یې لا تراوسه نه ده کړې. فکر کوئ چې یوازې خواخوږي به کافي؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره نړۍ کې اوس هر څه سیستمونه ایجاد شوي دي. دا هم وړاندیز شوی ده او دې ته هم تدابیر نیول شوي که طبیعي آفات دنیا کې منځته راځي. اورئ صاحب؟ بله بله بله، مهرباني. طبیعي آفات که منځته راځي، خپله منشور د ملل متحد شورای اقتصادي او همکاري شورای قومیت دا په خپل ذات کې تدابیر لري. همداسې لوی چریتي او نور د عاجلو مرستو ادارات هم په دنیا کې سب په دې کې بودیجه اخلي، تخصیص لري، تدابیر لري. همداسې په کور دننه پاره هېواد کې د ایمرجنسي حالت دپاره، حادثاتو دپاره، دغسې یو ناورین او شی منځته راځي، عاجل مرستو دپاره علاوه له سره میاشتو، علاوه له رد کراس او داسې بهرني دي. دلته په دننه په افغانستان کې مبارزه علیه حادثات یو وزارت او اداره او دا جوړ شوي دي. نو بنان بر علاوه بیا کله کله چې ناورین یا طبیعي حالت زیات شي، نړیوال هم د رسالت او مسؤلیت له مخې نه په ژمنو باید هغه ونه کړي. بل د ملګرو ملتونو سازمان په منشور کې راغلي چې ټول هېوادونه مساویانه حق لري، که وړي که غټي که برقدرتي که زبرځواکي او که ټیټي که پرمختللی که وروسته پاتې، دې ته نه ګوري. مساویانه حق ده، حقوق معلوم دي. اتباع ټول ځکه هغه ته بین الدول نه وایي، بین الملل وایي. د ملل منځ کې ده، د خلکو منځ کې ده، یو سازمان ده. نو بنان دوی هم باید تدابیر ولري. ګاونډي هېوادونه هم، چون د موږ ګاونډیان زیاتره اسلامیان دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان. الحق القریب ثم للبعید ورته وایي، یعنې اول حق د نږدې ده بیا د لرې. دوی هم باید لاس پکار سي. دننه په افغانستان کې نه یوازې اتیامې ته وګورو یا سره میاشت ته وګورو یا مبارزه علیه حوادث ته وکتل سي. په داسې حالتو کې دفاع وزارت په بشپړه توګه له ټولو چورلکو سره، وسایطو سره، د ټولو ګاډو نه ټول نه استفاده کوي. البسې حتی خپل لوجستیک ذخیرې مسایل راوباسي. اما دا خو خپله د افغانستان حکومت وس کې چې څه دی هغه ترسره کوي. زما پوښتنه دلته دا وه مارد صاحب چې نړۍ اوس دلته څه مسؤلیت لري؟ د بشري حقونو کوم سازمانونه دي چې ورځ تر بلې بشري حقونو څخه یادونه کوي، وایي چې انسان ده او باید دې ته درناوی وشي، د ژوند کولو حق لري، مرسته یې وشي. خاص کر اروپا، خاص کر امریکا، دوی ولې تر اوسه خپل غږ نه دی اوچت کړی؟ ولې مرسته نه ده کړې؟ دا خو بیا ښه نه، دا په نړیواله کچه باندې ته بیا نو تبعیض وایي. خپل اعلامیه د حقوق بشر چې 10 ماده قطعنامه لري، په دې کې په صراحت راغلي چې بشر سره باید د ضرورت په وخت کې مرسته وشي او په نورو هېوادونو هم قید وشي. خپل همدغه اتحادیه اروپا چې تشکیل شوې ده، په ټریټي اف روم ورته وایي، په دې کې هم ذکر شوي دي چې علاوه له دې نه اوور یوروپ کنټري دوی باید بخارج له اروپا نه هم د مرستو ژمنې لري خلکو سره. اور چریټي ارګنایزیشن دنیا کې خیریه موسسات دي، دوی هم مسؤلیت لري. په دې کې مسؤلیت په دې لري چې همدې لپاره جوړ شوي بودیجه اخلي. بعضې هېوادونه لکه امریکا چې افغانستان سره ټټر وه، یا روسیه، چین، نور هېوادونه، دوی مثلا روسیه او افغانستان یو وخت راغلي دلته، روسیه او امریکا افغانستان ضعیف کړی ده. ځکه وخت ما یادوري وکړه چې دلته باید ټول ادارات کار وکړي، خو تر وسه پورې نور افغانستان خو نشي کولی له دې نه پورته هر یوه ته مرسته د اروپایي هېوادو په توګه ورسوي. اما اعلامیه د حقوق بشر نصرت 2008 کال خو دوی منلې ده، خصوصا یو څو 93 هېوادونه چې په ملګرو ملتونو کې ثبت دي،
دوی ته دا په دې قطعنامه کې د اعلامیې د حقوق بشر سوي که څوک غړیتوب لري دا په مورل اجرا ده. همداسې د یونیسف مثلا صندوق امدادي و کومکونه ډېر دا باید ونه سپموي. کله چې وسپموي بیا سبا توقع له دې نه لري چې افغانستان د دوی دوست کېدای شي یا دا خلک بیا تړاو وکړای شي. بله مسله کورنۍ هم ده. دنه په افغانستان کې دې ته باید څوک ونه ګوري چې په جنوب کې ناورین مسله دي که شرق کې که شمال کې جنوب کې. ځینې متاسفانه بعضې خالد پخوا په ننګرهار کې په جنوب په دې ځای کې په نورستان کې کونړ کې پنځلې وسولې دوی برعکس د خارجیانو د دښمنانو الفاظ تکرارول چې زه دا خو فلانی سیمه دا فلانی نه تنها دولت ملت هم مسؤلیت لري و تاجران مثلا کسان چې امکانات لري له خپل امکاناتو باید کار واخلي منډه وکړي. بشر ده افغان ده مسلمان ده انسان ده دوی باید انسان سره کومک وکړي. اوس مثلا ایران باید فورا نږدې ده زر باید دننه باید الوتکې راغلی وای هلته بیا وایي چې دوست برادر هستیم هم فرهنگ هستیم. نه تنها ایران مارد صاحب نه تنها ایران لند روسیه چې موږ په رسمیت پیژندلی یو ترڅنګ هندوستان چې موږ سره د ښو اړیکو دعوادار دی دا څنګه؟ ما هم دا اوس ویلې دا نږدې وادو به چولکې اوس رارسېدلی وای لویې باید الوتکې باید راغلی وای کومکونه باید کړی وای ځکه دوی هغه پروګرام د ایمرجنسي لري یعنې هغه استمراري عاجلې مرستې تیارې پکې شوي دي لکه دلته په انګلستان نورو ځایو کې دفتن ګاډو ته امر کوي حرکت کوي حتی د اولیه کومکونه د صحت عامې او د روغتیا دا ټولې دغه باید اوس لږ لږ رالګلې وای بس کومک به سره ټولو ته بیا د مینه محبت هم زیاتېده اړیکې پراخېدلې د فرد د افغانانو په ذهن په خیال او په هغه کې دغه بیا ثبتېدل هغه هېوادونه هغه کسان اوس ګورې یو ګاونډ که په بده ورځ کې یو ګاونډ سره کومک کوي مرسته کوي هغه د دې اطفالو د دې ماشومانو په ذهن کې پاتې که سپېږیری کېږي او یو وخت کې د ما سره کومک کړی و یا د ما له پلار یا د ما نیکه سره دا بیا ذهن په بیا دې کې سوداګري اړیکې پراخېږي سیاسي اړیکې پراخېږي لیاز بیا کېږي درناوی زیاتېږي قدر زیاتېږي یو وخت هم دا هم افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې بلاوزه کومکونه کول ګوره تر اوسه پورې موږ مینه ورسره ده. نن بیا پکار ده چې دوی باید یا دا چین چې راځي زه قرارداد کوم پانګونه کوم دا کوم نن که دا مرستې وکړي سبا ته بیا خلک په ښه سترګو ورته ګوري والله دا ښه دوست ده. یا روسیه زبرځواک هېواد ده مګر همالته وایي چې په رسمیت پېژنم او اړیکې ساتم او دا کوم بیا نن باید فورا باید دوی مرستې کړي. امریکا ته وایي چې د افغانستان زما ستراتیژیک ملګری ده دا موږ په ښه اړیکې لرو جنګ و ده اوس باره دې نه خو ډیپلوماتیک اړیکې ساتو سیاست ساتو خو دا نن به دې مرستې کړې وې. ډېره زیاته مننه. اروپا آلمان راځي وایي زه کومک کوم. ډېره زیاته مننه. مثلا سویډن هلته نارې وایي نن بیا په دې ورځ باندې باید دوی باید خپلې مرستې وکړي او دې ته ونه ګوري چې یا تنها واده وري جاپان همیشه مرستې کړي اوس هم وایي اما بیا راځو اسلامي هېوادو سعودي ته چې غښتلي هغه هم دي بیا ته وایي چې انما المؤمنون اخوة فاسقون. ډېره زیاته مننه مارد صاحب. زموږ ورورې راځه خو دا نه ډېره زیاته مننه. چې د جهاد او د په نوم باندې وسلې او سلاح راولېږي جنګ ډېره مننه. محبت دا کار وکړه چې واقعا ډېره زیاته مننه مارد صاحب. مسلمانانو د یو بل سره کومک کوي. ډېره زیاته مننه مارد صاحب. په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم. اوس هم د خبرونو دوام تېرې شپې یوې زورورې زلزلې د افغانستان ځینې برخې ولړزولې. د زلزلې مرکز د سمنګان ولایت و چې له 100 څخه زیات کسان یې شهیدان کړل او نږدې 600 نور یې ټپیان کړل. د زلزلې وروسته د دولتي او غیر دولتي سازمانونو لخوا د ژغورنې او مرستې عملیات پیل شوي دي. افغانستان یو ځل بیا د درد او غم په حالت کې. تېره شپه یوې مرګونې زلزلې د سمنګان ولایت او د هېواد یو شمېر نور ولایتونه ولړزول چې په سلګونه کورنۍ یې په ویر او بېکورۍ کې پرېښودې. د 4.4 ریختره زلزلې د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ ولړزوله او د سترګو په رپ کې یې کورونه ویجاړ، لارې بندې او یو شمېر وګړي یې شهیدان کړل.
هغه زلزله چې د تیر شپې په لومړیو ساعتونو کې د سمنګان، بلخ، بغلان او کندز ولایتونو په لړزول د خلکو ژوند او ملکیت ته د پام وړ زیان ورسوه. د افغانستان اسلامي امارت ویان حمدالله فطرت د دې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او اعلان یې وکړ چې د کورنۍ ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي. اسلامي امارت له متاثره شوو کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوي. شهیدانو ته فردوس جنت، ټپیانو ته عاجله شفا غواړي. کورنیو او خپلوانو ته تسلیت وایي. همدارنګه د اسلامي امارت اړوندو مسؤلینو په شمول ټولو مربوطه ادارو ته لارښوونه کیږي چې هر څه ژر سیمې ته خپل طبي، خوراکي او نورې مرستې ورسوي. د پاتې خلکو د نجات لپاره هڅه وکړي د کورونو، خیمو او نورو اړوندو اړتیاو په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. په ورته مهال کې د افغانستان د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې د لومړنیو شمیرو له مخې په سمنګان او بلخ ولایتونو کې له 100 زیات کسان شهیدان او له 600 ډېر ټپیان شوي دي. پرون د دوشنبې شپه شاوخوا 1 بجه د مرکز کابل په شمول چې مرکزی برخه د زلزلې د افغانستان شمالي ولایتونو سختې زلزلې ولړزاوه چې په همدې مرکزي نقطه کې بلخ ولایت هم راځي او سخت ټکان ورکوونکې زلزله وه. تر اوسه بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه د 480 په شاوخوا کې زخمیان او صحت عامې حوزوي شفاخانې ته را انتقال شوي. خصوصي شفاخانو ته هم ګڼ شمېر زخمیان را انتقال شوي. 2 شهیدان البورز کې لرو، 2 شهیدان شولګره کې لرو، 2 شهیدان ښار کې لرو، 2 شهیدان کوشندي کې لرو او په زخمیان کې هم 4 کسه شهیدان شوي چې په مجموعي ډول شهیدانو شمېر 12 تنه ته رسیږي. داسې تېره شپه د هېواد په ځینې برخو کې زلزله رامنځته شوې. له بده مرغه چې په بلخ او سمنګان ولایت کې نږدې 320 تنه زموږ هېوادوال ټپیان شوي دي. البته شهیدان هم تقریبا د 100 څخه پورته دي. د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي. زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیایي ټیمونه په سیمه کې موجود دي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی تر څو آماده اوسیږي هغه ټپیان چې لا هم په سیمه کې موجود دي د هغوی لپاره روغتي خدمات وړاندې کړي او د هغوی په ژغورنه کې کار وکړي. البته بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي او د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هغوی سره په ګډه باندې د خپلو هېوادوالو د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې د ژوندي پاتې شویو کسانو چیغې لا هم د کنډوالو لاندې اورېدل کېږي، مرستندویه ادارې او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو ستړي زړونو ته امید بیرته راولي. د ملي دفاع وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی د 209 الفتح لوا د هېواد زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې ده تر څو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره کار وکړي. تیم‌های نجات و کمک‌های فوری اردوی 209 الفتح بلافاصله به مناطق آسیب دیده اعزام شدند و عملیات نجات مردم، انتقال زخمیان و کمک به خانواده‌های آسیب دیده را آغاز کردند. نیروهای اردوی ملی امارت اسلامی متحد است تا در برابر هر گونه حوادث طبیعی و بلایای احتمالی در کنار مردم بیستند. دم چې کله هدایت واخیستل په تنګي کې ډیر تلفات خلکو ته اوښتي وو، نو د کمانډان د الفتح اردو کمانډان په هدایت باندې ملګري آماده سو. 2:30 بجې ساحې ته ملګري ورسېده. هلته خلکو سره بیړنۍ مرستې چمتو کړې. هغه کوم خلک له خاورو لاندې وو یا زخمیان په وخت سره هغه ته ورسېدل هسپتالو ته او هغه کوم چې خلکو مرستې ته ضرورت هغو ته مرسته وسوه. کوم تنګي لاره چې بنده وه ملګري د 2:30 شپې راغلي تقریبا څه کم 10 بجې لاره خلاصه شوې ده. انشاءالله الحمدلله دفاع وزارت ځواکونه راغلي دي، کمانډوي ځواک ده، د الفتح اردو مجاهدین ملګري دا ټول هماهنګي سره لګیا دي. لاره انشاءالله خلاصه شوې ده. خو د سمنګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د زلزلې قربانیانو لپاره د کورونو، هټیو د زیان او رواني او احساساتي زیانونو په اړه راپور ورکوي او د افغانستان له اسلامي امارت غواړي چې له قربانیانو سره مرسته وکړي. روای مردم خیلی وحشتناک و ترسناک، در قلب کل مردم وحشت هستن. برای فعلا هم دمه از سر کوه سنگ میریزه، میده میده سنگ هنوز هم استاد نشده. در روی ترافیک میرای تاشقرغان، تنگه تاشقرغان مثلا مسدود است برای فعلا هم. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون په تیره له طبیعي پیښو اغېزمن شوی دی چې د غیر معیاري زیربناو له امله کله ناکله د طبیعي پیښو له امله خورا مالي او انساني زیانونه اړوي. د هیواد وروستۍ زلزله د کونړ زلزلې په ګډون یوه پیښه ده چې د غیر معیاري زیربناو له امله یې سلګونه کسان شهیدان او زرګونه یې ټپیان کړل او په پایله کې سلګونه کورنۍ بې کوره شوې. د تېرې شپې زلزلې په کور دننه او په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي.
تیره شپه شاوخوا د 1 بجې زورورې زلزلې د افغانستان بېلابېلې سیمې ولړزولې چې تر ټولو ډیر مالي او ځاني زیان د هېواد شمالي ولایتونو خلکو ته اړولی دی. دغه زلزله د کورنیو بهرنیو غبرګونونو لامل هم شو. اسلامي امارت د شمالي ولایتونو د زلزله ځپلو کورنیو له شهیدانو او ټاپیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې ټول اړوند بنسټونه اړ دي څو د مرستې رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي او ژر تر ژره د اغېزمنو خلکو لاسنیوی وکړي. ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کیږي چې خپلې طبي، غذایي او نورې مرستندویه مرستې د زیانمنو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د هغو کسانو د ژغورنې لپاره هڅې وکړي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي او د زیانمنو کورنیو د مرستې، خیمو او نورو اړینو توکو د برابرولو په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله د پخواني حکومت د عالي مصالحې شورا رئیس د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ له مرستندویو ادارو او د هېواد له وګړو غوښتنه کړې چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. زه د بلخ، سمنګان او د هېواد د نورو ولایتونو د زلزلې له امله د خلکو د ژوند او مالی زیانونو په اړه ژوره خواخوږي څرګندوم او خپل تسلیت مې د شهیدانو کورنۍ ته وړاندې کوم. هیله لرم د هېواد سوداګر او د ملي او نړیوالو مرستندویو موسسو مرستې د زیانمنو خلکو سره ترسره شي. د ژورې خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ موږ د زلزله ځپلو کورنیو په غم کې او درد کې ځان شریک بولو او له مرستندویو ادارو او د هېواد له توانمنو وګړو په صمیمانه توګه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو د مرستې لپاره اقدام وکړي او خپل انساني مسؤلیت د خپلو هېوادوالو د ژوند د ژغورنې او ملاتړ په برخه کې ترسره کړي. له دې سره سم زلمي خلیلزاد نړیوالو بنسټونو او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو یو شمېر استازوالیو د هېواد د شمال له زلزله ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي او د مرستې او ملاتړ لپاره یې د چمتووالي اعلان کړی. زه د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول د بلخ او سمنګان ولایتونو او شاوخوا سیمو د زلزلې له امله ډېر خواشینی یم. په دې پیښه کې د هېواد ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان شوي. همدارنګه داسې ریپورټونه هم شته چې د مزار شریف تاریخي او ښکلی زیارت ممکن د زلزلې له امله زیانمن شوی وي. موږ د مزار شریف ښار ته نږدې د زلزلې له امله مرګ ژوبلې رامنځته کېدو او د افغانستان په شمال کې د خلکو د وژل کېدو له امله ژور خفګان څرګندوو. د قربانیانو کورنۍ ته خپله صمیمانه خواخوږي څرګندوو او د ټپیانو د ژر رغېدو هیله کوو. پاکستان په دې سختو شیبو کې د خپلو افغان وروڼو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازوالی، د نړیوال روغتي سازمان په کابل کې د ایران سفارت، د جاپان سفارت او همدارنګه په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازوالی د دې پیښې له امله خپله خواشیني څرګنده کړې او د زیانمنو خلکو د مرستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. تېره شپه ریشټر په کچه 6.4 درجې ضروري زلزلې د هېواد بېلابېلې سیمې ولړزولې چې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونه له درنو مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوی دی. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم.